بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ورونو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د څو څلوېښت کاله نه په دې خوا د جنګ په اور کې کړېږي، سوځېږي، ښځې کونډېږي، ماشومان یتیمان کېږي او همدا ډول ځوانان تباه شول. خلک د فقر او بدبختۍ سره مخامخ دي، خصوصا دغه وروستي ناورین کې چې کله نظام تغییر وکړو نو خلک یوې مړۍ وچې ډوډۍ ته حیران دي. دغه خویندې ګورې دی کې اکثریت کونډې دي، مخې ته کراچیوانان ناست دي، دوی ټوله ورځ ګرځي کار دپاره، خو متاسفانه دوی کار نشته چې وکړي. نو ممکن دوی ټوله ورځ 50 افغانۍ کار وکړي، په کلیایي کورونو کې ژوند کوي، ژمی دی، یخ دی، هغه 50 افغانۍ چې دوی د ورځې ګټي دوی د یک کور کرایه نه کېږي، نو دوی به تداوي د څه شي نه وکړي، همدا ډول لباس به د کومه کېږي، خوراکي توکي به د کومه کېږي. نو ستاسو مرستې ته اشد ضرورت دی چې د دغه بېوزلو هېوادوالو لاسنیوی وکړي.